فاتحه شروع کړی دا تاسو سورۃ فاتحه شروع کړی امام هم شروع کړی دا نو دا امام بیا سره او د قاری او سړی رضان بیا وای کنه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من کان له امام فقرات الامام له قرات قرات د امام اوستار بار قرات ته باقی لا صلات لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب نو لا نه په جس نه بلکې لا د پار د نه په کمال دی کامل مزداغ چانه کیږي چې هغه سورۃ فاتحه اونل وستا او دغه منفرد په حق کې دی د منفرد په حق کې امام په سولای داغه حکم کې داغه په حق کې دا حکم نه لا صلاتا لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب او کته دا چې رسره اړو مسکیږي نه لا صلاتا لجار المسجد الا بالمسجد دې څه مطلب دی بیا هغه دا بیا دا نشوي چې رسره اړو کور کې مسکیږي نه دا نو دلته کې د آداب ار د پار د نفي د کمال دا د دیو جن خطبه ته مطلق قرات احناف فرض وي او فاتحه لوستل دا واجب دي خدا چې امام پس کله ولاړ امام باندې لوستل واجب دي دا غلوست وظیفه قرات ته او د مقتدی وظیفه هغه استعمال او وکړي پس ته میولوان سيتو نور خو من کان له امام فقرات الامام له قرات آسو چې داغه امامي نو قرات د امام دا داغه لپاره قرات دی کاغه سری منزونه دی او که جاری منزونه دی ټول کې امام پسې وغله ودرېږي باقی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې فرمایل اقرا بها فی نفسک یا فارسیو دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ خپل رائے دا کوم چې ابو داود ترمذی کې راځي دا ابو داود رضی الله دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ خپل رائے وا دا حدیث نه مرفوع خبره نه ده ډیرو صحابه په دې کې داغه خلاف کړی دي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا او غل شي تاسو باقی سورۃ فاتحه په سکتاتو کې دا چرته نه دی را نقل صریح حدیث په دې کې نشته لري کئی او حدیث دو حدیث وہی خو هغه کې دا تعویل داسې کیږي او دغه د حدیث مطلب نه دی چې امام سکتاتو کې باغبا امام غل شو نو بیا قرات کې زره د ائمه په دې باندې مقول کړي دا نه په نسبانه مابونی په مذهب داره چې که صلات سری دی او که جهری دی هغه پس به امام پسې استعمال کیږي او انسان به غره بولاړي امام بقرات کوي نو الله فرمایي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا وخفيا یو سړی د امام پر رکوع کې را لاندې کو نو د رکعات او شوز د سورۃ فاتحه نه دی ویلې نو سورۃ فاتحه نه دی ویلې د رکعات څنګه بیا وشو چې دوی وی چې چا سورۃ فاتحه نه ویل دا هغه مزلکین د مزبیا څنګه وشو دا رکعات ونه شو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ نو وکړه دې تا وان ستو چپ شي لعلکم ترحمون خامخا په تاسو باندې ورا مکړی شي الله یې وقته کوي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا یاد ورستا پرزر په بي نفسك پزړستا کې تضرعا په جزاء سره وخيفا په یاري سره الله رب العزت یادې په یاري سره واذكر ربك یاد ورستا في نفسك پزړستا کې تضرعا په جزاء سره وخيفا په یاري سره الله رب العزت یادوا ودون الجار من القول ونفت زبان دې وینانا تیز بنوای په دعا کې شرط اخبار دو ځله تاسو ته ما دا خبر وکړه چې دعا به پرو باندې وای او امين دعا دا امين به پرو باندې وای او پرو باندې وای امين نبی رسول الله والسلام نے ثابتي تعلیم للامت نبی رسول الله والسلام ویلي او تعلیم للامت بیا پری خو دي او نبی رسول الله والسلام څه فرمایي اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا آمین نبی رسول الله چې امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وای تاسو امین وای چې امین په دې زبانه ویلو بیا نبی رسول الله والسلام دا چې امام کله امین وای تاسو امین وای او هغه امین ویل چې په رو باندې نبی رسول الله دغه فرمایي چې کله امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وای تاسو بیا امین وای امام بخاری نے مولا د اعصا قول ذکر کړی چې امین دعا ده چې امین دعا شو په دعا کې شرط ده اخبار ما پرو باندې ویل پکار یو امین هغه داسي سنت طریقه باندې یو امین چې سړی خپل شي نو یې د دې سره چې موضوع امین په دې زبان ما په بل څه خپل شوی امین بیا هغه وروسته بیا سنت ظهور شي سنت په کار کې حدیث کې دار راغلی را پولیدین اسې نه کوي چې کله خپه شي بیا را پولیدین یا نه یو نسنارس مالتور کی بیا را پولیدین کوي را پولیدین او ادم در پولیدین تر در پولیدین دا ډول په تواتر سره ثابت دي په تواتر سره دا ثابت دي انور شاه کشمیری مولا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام را پولیدین کړی او تر در پولیدین په ډول سنت کی سوکر یو چې کوي هغه ذکر کوي دا غره دا احنا پام دا ذکر کوي چې نه
نبی علیہ السلام اول را پولی دین کړی دی او بیا نبی علیہ السلام پرې کولی موږ خدانو دی کړی باقی که څوک دا ذکر کوي چې دایمي نبی علیہ السلام کړی دی د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت صحیح دی اکټ کوټی کړی یو سید یو ځان راغسته رسید بل ځان راغسته دا خبره صحیح نه ده نود واذكر ربك تضرعا وخفيا د پیسو لپاره امین ویل په دې زماني خپل یادین کول او دارنګ چې دې خیرات د پاتې کول رستو ما باندې اوس وی حقیقت کار شه اوس به اعتبار سنت کوم دا ورته سنت څنګه معلومه احادیث کې هو بل احادیث دي او ظاهر کې احادیث په مابین کې ځنې وخت کې تعارض هم راځي نو څه دې کې سکه درجه چې حدیث له بل حدیث باندې ورکې نو څنګه وکې یا بوای چې ته جمع زده حدیث په مابین کې کوم نستا اصول د جمع سدي څنګه طریقې سره به جمع کې کنه خپل خیال باندې چې تا څنګه جمع وکړه نه شانته وي او که ترجیح ورکې حدیث له اصول له ترجیح سدي اصول له ترجیح سدي ترجیح په څه باندې ورکې مراجعه بس ګوري او اصول له ترجیح تاثیري ځان نه وای چې دا حدیث خره دا بل خنره کته وای چې دا بخاری کې د بخاری کې ټول روایتونه چې دي بخاری کې ټول صحیح احادیث دي صحیح حدیث بل ځای نشته چاته صحیح حدیث بل ځای نشته دا خبره قوم نشي کولای او که امام بخاری مولا د هغه ټیک د هغه حدیث صحیح راجمه کړی امام مسلم هم راجمه کړی نور ترمذی کې ابو داود کې پای کې صحیح روایتونه دي نو پای باندې عمل نه کوي او پرې دي دا رسول ترجیح نه دي ځکه مسالو کې داسې ما بخاری حدیث نه ذکر کړل بیا بس چل کې رسول ترجیح سدي زموږ استاد مشرف خان مولوی صاحب ناغوي امامت او طالب وی چې راپولیدین خدي او که ترک د راپولیدین راجح پکې کم دي امامت چې راپولیدین راجح دي چې راپولیدین کې امامت چې دلیل په سره هغه وابي سره امامت چې راپولیدین کې نو سو حدیث باندې ممل راځي او کمبل وسره هم ملاوي ا پیسې کجوري مې دې بل طرف ته کوئی شی نشته دي هیڅ شی نشته دي اول با وای زمانه غلطی شو او زب دا او دا یاره که دای بوتلما نو چې هغه به تاسو بل نو بس هغه ځای پتا یې کو تکلیل باز ګل باز ګل دی خوشته کنه ابلزی موږ چې چرته راغلی وېزا واذكر ربك الى نفسي اپلوخي کی جسی یک کا پچخکار کی کل عناین یترشع بما فی چې سبکیات راتوی بخلبانی هغه الله رب العزت او ذل احکار کی حق حل وی اصله چې نه مارمي غصه کوي ورته حل وی چې غصه کې خپل حل وی یواله ما خو نه دی ویلی او ما خو نه دی ویلی او چا ویلی دی او دا د یسې ما باندې بدنامه لګولې ده نو اخر کې په خپل باندې حل وی واذكر ربك یاد ورستا فی نفسک فزرستا کې تزروان پاجزا وخیپا پرو باندې ودون الجار من القول او نه پته زروینا نا یا دون الجار کم د تیز نه پوینا باندې ډیر تیز مې یادوا الله ذکر اسکار کې پاجزا باندې کو پیر باندې او الله را مدد کوا بالغدو والآثار سارو ما ذکر او مکه گتو من الغافلین دنا خبرونه الله دنا خبرونه مکه